السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترمو دا اصحاب بابا زیارت ته رضی الله تعالی عنهم اجمعین. دلته راغلی یو سلام دپاره نو چې تاسو ته ان شاء الله وښایو او دا زیارت په تاسو باندې موکو. دا اصحاب بابا زیارت ته جي الله تعالی دې دوی په خاطر باندې زموږ دنیا او آخرت ښه کړي. دوی د خاطره دی الله تعالی زموږ ګناهونه ټول معاف کړي، نیکۍ دی الله تعالی زموږ قبول او مقبول کړي. رسول الله نامه پسر مال قربان دی، خلی اصحابان دی والله خلی اصحابان دی، خلی اصحابان دی والله خلی اصحابان دی. رسول الله نامه پسر مال قربان دی، خلی اصحابان دی والله خلی اصحابان دی، خلی اصحابان دی والله خلی اصحابان دی. بېشکه چې ښکلي وو صحابه ټول. الله تعالی ورته په قرآن پاک مبارک کې اعلان کوي رضی الله عنهم ورضوا عنه. الله تعالی فرمایي زه د صحابو نه راضي یم او دوی زما نه راضي دي. بېشکه زموږ په ایمان دی د دې صحابو په خاطر باندې موږ د الله تعالی نه سوال کوو چې الله تعالی زموږ دنیا او د آخرت خیرونه برکتونه نصیب وګرځوي او الله تعالی زموږ ټول ګناهونه معاف کړي. تاسو کتی شئ دا جنګلي تتاو دي او دا دننه چې کوم قبر مبارک ښکاري په دې کې ډېر صحابه کرام دي چې مشر حضرت سنان بن سلمہ رضی الله تعالی عنه دی مشرو دم پکې شهید شوی دی او دوی سره نورم ګڼ شمېر صحابه کرام دي چې په دې قبر مبارک کې ټول مدفون دي. تاسو کتی شئ دا ډېر اوږد قبر دی. تقریبا تاسو ته چې ما دا څومره وښودو دغه ځای نه واخله تر د هغه ځای پورې هغه مخامخ دیوال چې ښکاري دې ځای پورې دا نیم قبر دی. نیم قبر هغه طرف ته دی نو ډېر لوی قبر دی او ډېر ګڼ شمېر صحابه کرام پکې مدفون دي. الله تعالی دې کامل درجات نصیب وګرځي او همدا صحابه کرام مونږ الله تعالی ته وسیله کوو چې الله تعالی د دوی په خاطر زمونږ دنیا او آخرت کې په مونږ باندې د حیا او د عزت پردې راخورې کړي. آمین ثم آمین یا رب العالمین.